دفاع دل فتنو شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهي المنکر امر بالمعروف نهي المنکر امر د خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. امر بالمعروف نهي المنکر. د هلمند ولایت د مرکز او ولسوالیو د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د ولسوالیو له اوسیدونکو سره د حجاب اتفاق د خپل منځ شخړو څخه د ځان ساتلو او نورو بیلابیلو موضوعاتو په تړاو اصلاحي ناستې ترسره کړي. د زابل ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د یاد ولایت د مرکز قلات کار د سلمانیو د اتحادیې له غړو سره په ناسته کې لوغوي وغوښتل چې خپلې کړنې د امر بالمعروف وزارت د ټاکل شوې لایحې پر اساس ترسره کړي او د هغو کارونو له ترسره کولو ډډه وکړي چې د وزارت له ټاکل شوې پالیسۍ سره په ټکر کې وي. د کندهار ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د ننوي جماعتونو له ملا امامانو سره د همغږي په پار بیلابیلې ناستې ترسره کړي. په دې ناستو کې محتسبینو له ملا امامانو وغوښتل چې خلکو ته د منبرونو له لارې د حجاب او امر بالمعروف پر ارزښت خبرې وکړي او هغوی ته د اسلام او عباداتو لومړني احکام ور وښیي څو په ټولنه کې الهي احکام پلي او د شته منکراتو مخه ونیول شي. بلخوا د پلازمینی کابل شهري ریاست د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې لښکاري هټیوالو وغوښتل چې خپل منځونه په جماعت سره ادا کړي او پر هغوی ټینګار وکړ چې په بې حجابه ښځو د اجناسو له پلورلو ډډه وکړي.